بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو ښه راغلاست. د عربي ژبې د زده کړې سیم ته ښه راغلاست درته وایو. په دې لړۍ کې تاسو ته د تعلیمي نصاب د درو ټولګیو اووم، اتم او نهم د عربي ژبې د مضمون تدریس د ویډیو د لارې وړاندې کیږي. د درسونو دا لړۍ راپیلوو د اووم ټولګي د لومړي درس څخه، چې په دې درس کې به تاسو ته ځینې مقدماتي موضوعات وړاندې سي او د هغه څخه وروسته تاسو ته د کتاب درس وړاندې کړل سي. نو راځو د مقدماتي موضوعاتو پر لور. ګرانو زده کوونکو، راځو په مقدماتي موضوعاتو باندې پیل کوو. معلومداره خبره ده چې عربي ژبه یوه ډېره مهمه ژبه ده او د دې اهمیت د هیچا څخه هم پټ نه دی، خو بیا به هم پر ځینو موضوعاتو باندې بحث وکړو. لومړۍ خبره خو دا ده چې قرآن کریم کوم چې د الله تعالی کتاب دی او پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، په عربي ژبه باندې نازل شوی دی، چې دا خپله د عربي ژبې پر اهمیت، د مقام پر لوړوالي او خورا با اهمیتتوب باندې دلالت کوي. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی بېشکه موږ قرآن کریم په عربي ژبه باندې نازل کړی دی تر څو تاسو د قرآن کریم په فهم او په ویلو کې د عقل څخه استفاده وکړئ. همدارنګه عربي ژبه د قرآن کریم تر څنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژبه هم ده. یوازې قرآن کریم نه بلکې ټول نبوي احادیث هم په عربي ژبه باندې دي. د قرآن کریم او نبوي احادیثو د زده کړې لپاره عربي ژبې زده کړه ډېره مهمه ده. د هغه تر څنګ عربي ژبه یوه نړیواله ژبه ده چې په نړیوال سټیج کې ځان ته خورا ارزښت لري او خپل ارزښت یې په پیړیو پیړیو همداسې ثابت ساتلی دی. عربي ژبې د نړیوالو لسو غوره ژبو په مابینځ کې ځان ته شپږم مقام لري. د هغه تر څنګ عربي ژبه یو له هغه ژبو څخه ده چې فی الحال په نړۍ کې تر 400 میلیونه زیات انسانان په دې ژبه باندې خبرې کوي او ورباندې پوهېږي او نور هم ورباندې پوه کولی سي. او عربي ژبه د ملل متحد یا ملګرو ملتونو په سازمان کې له هغه رسمي ژبو شپږ رسمي ژبو څخه ده چې په دا سازمان کې خبرې ورباندې کېږي، چې له هغو څخه یوه هم عربي ژبه ده. د عربي ژبې د اهمیت په اړه وغږېدلو، اوس راځو ځینې نور مقدماتي اصطلاحاتو ته تر څو په راتلونکي درسونو کې زموږ او ستاسو سره مرسته او کومک وکړي. په هغې اصطلاحاتو کې لومړی د عربي ژبې د الفبا پېژندل ډېر اړین دي، لکه څنګه چې هره ژبه له اوازونو څخه جوړه وي او دغه اوازونه بیا په خاصو شکلونو موږ ته ښودل کېږي چې هغه شکلونو ته موږ د هغې ژبې الفبا هم ویلی سو. نو عربي ژبه هم ځان ته همدغسې الفبا لري چې د عربي ژبې د الفبا د حروفو شمېر چې دی هغه 29 دی، چې له الف څخه شروع کېږي بیا تر یا پورې. او د دغه حروفو د ویلو لپاره بیا موږ حرکاتو ته اړتیا لرو چې په عربي ژبه کې مختلف حرکات شتون لري چې هر حرکت ځان ته نوم لري. نو راځئ هغه حرکات هم پېژنو. په عربي ژبه کې لومړی حرکت چې د حروفو د ویلو لپاره استفاده ورڅخه کېږي هغه فتحه ده. فتحتون، فتحه یعنې په پښتو کې موږ ورته زور وایو، لکه د یعنې د دې د ویلو په وخت کې خوله لږ اندازه خلاصیږي. او دوهم حرکت چې دی کسره ده، کسرتون، کسر ماتوالی ته ویل کېږي، ځکه د دغه حرکت د ویلو په وخت کې د دواړو شونډانو سره لرې کېږي او لږ اندازه ماتوالی رامنځته کېږي چې موږ په پښتو کې دې حرکت ته زیر وایو، لکه دی. او د عربي ژبې دریم اساسي حرکت هغه ضمه ده، ضمتون یعنې پیش، چې د دې د ویلو په وخت کې شونډان سره راټولیږي، لکه دو. د هغه څخه وروسته نور حرکتونه هم شتون لري چې د حروفو د ویلو په وخت کې د هغوی څخه استفاده کېږي. د هغه حرکتونو څخه یو هم تنوین دی. تنوین یعنې فتحتین، دوه زوره، دوو زورونو ته په عربي کې تنوین وایي، لکه ذن. او کسرتین، دوه زیرونه، دوو زیرونو ته په عربي کې کسرتین یا تنوین د دوو زورونو یا تنوین د کسرتین وایي، لکه ذین. او دوو پیشونو ته هم تنوین ویل کېږي چې په عربي ژبه کې ورته ضمتین یعنې په پښتو کې موږ دوه پیشونه ورته ویلی سو، لکه ذون. تنوین ځکه ورته وایي چې کله چې پر یو حرف باندې تنوین راغلی وي د ویلو په وخت کې فقط په ویلو کې په پای کې نون ساکن اضافه کېږي. تاسو که تختی دلته متوجه سئ، دلته ذال راغلی دی، دوه زوره لري. نو دغه لومړی زور چې دی دا خپله ذال تور پرېږدو، دغه دوهم زور په ویلو کې په نون ساکن باندې بدلوو.
نو بره دا لیکل کېږي دا رقم ذن او ویل کېږي دا رقم ذین ذین ذن ذن. نو دا زموږ او ستاسو لومړی مقدماتي درس و. پر همدې ځای مقدماتي درس پای ته رسیږي. راځو د کتاب پر لور. ګرانو زده کوونکو راځو د کتاب درس پیلوو. تاسو لومړی خپل د کتاب وقایه یا پوښ ته توجه وکړئ. پر هغه باندې ځینې کلمات لیکل سوي دي، هغه به تاسو ته تشریح کړم. وروسته به بیا تاسو لومړۍ صفحه راواړوئ او درس په شروع کړو. که چیرې موږ متوجه سو د کتاب پر صفحه باندې لیکل سوي دي قراءة اللغة العربية. قراءة زده کړه یا ویل، اللغة د ژبې، العربیة د عربي. قراءة اللغة العربية د عربي ژبې زده کړه. بیا لیکل سوي دي للصف السابع. للصف السابع د اووم ټولګي لپاره. المدارس العامة عام ښوونځي یعنی دولتي ښوونځي. یعنې دغه نصاب چې دی د دولتي ښوونځیو لپاره جوړ شوی دی، د دولت لخوا ترتیب شوی دی. نو تاسو خپل د کتاب لومړۍ صفحه راواړوئ چې د کتاب په لومړۍ صفحه کې کوم څه شتون لري. زه به تاسو ته انشاءالله تشریح کړم. زموږ ستاسو لومړی درس چې دی الدرس الأول. الدرس الأول اقرأ. اقرأ. مدرسة. مدرسة. صف. صف. كتاب. كتاب. قلم. قلم. كرسي. كرسي. مكتب. مكتب. باب. باب. مفتاح. مفتاح. نافذة. نافذة. مسطرة. مسطرة. حقيبة. حقيبة. سبورة. سبورة. كراسة. كراسة. ممسحة. ممسحة. تلميذ. تلميذ. تلميذة. تلميذة. زده کوونکو کوم لغتونه چې مو ویل، اوس راځو د هغه لغتونو پښتو معناو ته. الدرس الأول لومړی درس. اقرأ ولوله یا هم ووایه. مدرسة ښوونځی، مکتب یا هم مدرسه. صف ټولګی یا هم صنف. کتاب کتاب. قلم قلم. کرسی چوکۍ. مکتب میز. باب دروازه. مفتاح کلی. نافذة کلکین. مسطرة خطکش. حقیبة بستی. سبورة تخته. کراسة کتابچه. ممسحة تخته پاک. تلمیذ زده کوونکی یا شاگرد. تلمیذة زده کوونکی یا هم شاگرده. زموږ او ستاسو د لومړي درس متن پر همدې ځای پای ته رسیږي او اوس نوبت رسیږي تمرینونو ته. مخکې تر دې چې تمرینونه راپیل کړو، یوې نقطې ته ستاسو توجه راوړم، هغې نقطې ته تاسو متوجه سئ. که چیرې زده کوونکو که چیرې موږ لغاتونو ته متوجه سو، د لغاتو کې ځینې لغاتونه داسې دي چې په پای کې ګردۍ تا لري، لکه مدرسة یو، نافذة دوه، مسطرة درې، حقیبة څلور، کراسة پنځه، سبورة شپږ، ممسحة اووه، تلمیذة اته. دغه اته کلمات داسې کلمات دي چې په پای کې ګردۍ تا لري، یعنی ها لیکل سوي ګردۍ ها پر سر ټکي لري چې دې ته په عربي کې التاء المربوطه، التاء المدوره، تړلې یا هم ګردۍ ته ویل کېږي. دغه نقطه تاسو د سره په یاد لرئ. انشاءالله تعالی په دوهم درس کې بیا د دې نقطې څخه موږ تاسو استفاده کوو. اوس راځو د تمرینو په لور. التدریبات تمرینونه. التدریب الاول لومړی تمرین. التدریبات جمع کلمه ده، التدریب مفرد کلمه ده. صل ومشلوه کل هر اسم نوم بصورة د هغه عکس سره مناسبة چې وړ وي، کما لکه څنګه چې راغلي دي فی المثال په مثال کې. المثال الاول سبورة تخته. دغه د تختې عکس دی، دلته یې لغت راغلی، دا اسم یعنی نوم دی. نو داسې به تاسو وکتور څخه کش کړئ او د عکس سره به یې وموښلوئ. اول تمرین ټوله په همدغه ترتیب باندې حلیږي.
دا هم د اول تمرین هغه پاته برخه ده. کرسیون تاسو به له دې څخه داسې وکټور راکاږ کړئ او چوکۍ ته. همداسې مکتبون د میز ولوري ته، ممسحتون د تخته پاک ولوري ته، او دغسې بابون د دروازې ولوري ته. دا تمرین به تاسو په دا ترتیب باندې حل کړئ. د هغه څخه وروسته راځو زده کوونکو دوهم تمرین ته. التدریب الثاني. اکتب ولیکه الاسم نوم امام مخته کل صورة د هر عکس کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې درته ذکر شوي یا راغلي دي. عکسونه یې درکړي دي، تاسو دلته یې خانه خالیان یې درکړي دي. تاسو به په دغه خانه خالیانو کې د دغه جنس نوم په عربي ژبه دلته لیکئ. مثلا دا کلي ده، دوی په عربي نوم ورته لیکلی دي مفتاحون یعنی کلي. دا میز دی، تاسو به دلته په عربي د میز نوم ولیکئ چې مکتبون. دا قلم دی، تاسو به دلته په عربي د قلم نوم ولیکئ چې قلمون. همداسې دا پاته تمرین به هم تاسو حل کړئ. او وروستی فعالیت زموږ ستاسو د نن ورځې په درس کې هغه کورنی کار دی، الواجب المنزلي کورنی کار. اکتب ولیکه الدرس الاول لومړی درس فی کراستک ستا په کتابچه کې. یعنی دا کم درس چې موږ او تاسو ویلي دا په کتابچه کې ورسوئ تر څو ښه مو یاد سي. دا زموږ او ستاسو د اووم ټولګي د عربي ژبې د مضمون لومړی درس و. پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بل درس پورې تاسو پر ستر او متعال څښتن تعالی سپارو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.